موال صاحب د حمزه وای دا حمزه افغان نه دی. د افغانیت دپاره موږ یو خاص تعریف او یو فرموله لرو. جغرافیه منې که موال صاحب چې دا چار سره د لوی افغانستان یوه برخه ده. بالکل دا افغانستان دی، مقبوضه افغانستان دی. دقیقا دا مقبوضه افغانستان ده، دا د افغانستان یوه برخه ده. دا خبره د مبین صاحب در سره واخله چې ته هغه ته د پاکستان او د پاکستاني لقب ورکړې. دویمه خبره د افغانیت د بل د همدغه تعریف لاندې موږ راځو بلې موضوع ته چې هغه فی الحال د ما درې رنګه بیرغ ده. حمزه یې مني، پی ټي ایم یې مني، مشر منظور پښتین یې مني او نور هم د کوز وطن ټول ځوانان یې مني، خو ته یې نه مني. ملا صاحب هیبت الله خو نه مني، طالبان یې نه مني. اوس ته ماته وایي چې څوک ډېر پاکستانی ده، پنجابی ده او څوک نه ده. ولې د فرمول د افغانیت تعریف لاندې موږ نه غږېږو؟ غازي امان الله خان د کوز وطن خلک ټول هغه ته غازي وایي. تاسو ورسئ د ګیلمن جانان دا اوس هم شعرونه واورئ، هغه ته په کوم ډول باندې هغه د غازي خطاب کړی. د کوز وطن خلک د ما ټول د بر وطن مشرانو ته د غازي او د قهرمان او د اتل خطاب کوي. خو همدا طالب نن په افغانستان کې ناست نه در سره باچا خان مني، نه در سره غازي امان الله خان مني، نه در سره ډاکټر صاحب نجیب مني، یو مشر هم در سره نه مني او نه در سره بیرغ مني. اوس ډېر افغان یې که حمزه ډېر افغان دی. ګوره که د افغانیت دپاره کوم تعریف تاسو افغان دی که نه دی؟ مولانا فضل الرحمن اوس یې درته زه وایم. ګورئ فقاریه او د مولوي فضل الرحمن خبره به هم وکړي. دا ادب تاسو زده کړئ چې یو څوک غږېږي هغه په خبرو کې ونه دانګئ. یعنې بې ادبي خو دغه د تاسو دویم ځل چې کوئ، دغه شی ما د تاسو په خبرو کې وکړله. د خبرو تسلسل ولې د یو انسان ماتوئ؟ حسیب صاحب خبره وتړئ. 25 دقیقې مې خبرې اورېدلې ده، دا رقم نه کېږي. دا زما زه نه یم دلته مخاطب. د افغانستان 80 میلیونه ولس تر سوال لاندې د بوت. ملا صاحب محمد عمر 13 کاله تقریبا د طالبانو د حرکت او د بنسټ ایښودونکی ده. سپین بیرغ یې ورته انتخاب که د پنجاب په خوله باندې نن ماته دا راځي د افغانیت دپاره دا تعریف جوړوي. خو زه چې د افغانستان د 100 کاله د تاریخ دعوهګیر یم، دلته زه غږېږم زه افغان نه یم، حمزه افغان نه ده، دی افغان ده. ته مې مشران نه منې، زه یې منم، ته افغان یې، زه افغان نه یم. ما ته د وریژو د خوړلو پیغورونه ورکوې، یعنې چې دا کوم عقل او منطق مني؟ زه خو در سره دا به بولالې نه وایم چې تا غروره کله خپله د 20 کاله د جمهوریت په پاکستان کې تا هلته چپلکې خرڅولې، دا پیغور ما درته نه دی درکړی. په همدغه پاکستان کې ته نه ګوره که موال صاحب ما ته سوسیال خور ویلی سي. ګوره ما ته که ته سوسیال خور وایې، خو بیا دا خبرې مو که چې همغلته د پنجاب په خوله باندې زه به درته اوس دا ویډیو پلی کړم چې څوک پنجابی ده او څوک نه ده. واوره واله کومه احساساتي کېږي خپلې خبرو ته دا تکراري خبرې 3 کاله مسلسل کوي. راشه خپلې خبرې ختمې کړه چې دلته خلک ناست دي. هره 2 ورځ تاسو کنټروورشل بحثونه کوئ. نه یو دقیقه تاسو څنګه په چې د 3 کاله مسلسل ته همدا خبرې کوي. خبرې واورئ ودرېږه دا واوره. صحیح ده دا اورېدلې اواز نشته. نه قاري صاحب دا مبین صاحب خبرې د پاکستان باره قاري صاحب او اخوندزاده تاسو دواړه نه په ډېرې زما به زه اخرنی یم چې زه دغه بیا راسم. ودرېږه ما تختم وغږېږه. تختم او خدای نجار سم په دې ټوله دنیا کې زه به د تا تختم. غوږ ونیسه. اوس غږ شته که موال صاحب؟ او شته مهرباني. اوکې اوس دلته زده کړه ګوره چې هغه خبرې کوه. تاسو هیله کومه یاره دومره خو والله که خوند کوي. دغلته 25 دقیقې زه غلی درته ناستم، سړی احساساتي کوئ. ما دلته پرېږدې چې زه خپلې خبرې خلاصې کړم. حمزه په چغو وویل چې ما ته پاکستانی مه وایه چې دا ما ته توهین کوي. خو اوس راځه چې د همدغې ښاغلی مبین خبرې در باندې واورو. ودرېږه که موال صاحب زه مجبوره یم چې دلته یو ارګومنټ وړاندې کوم، باید زه هغه دپاره دلته ورسره هغه حقیقتونه ثبوتونه وړاندې کړم چې ولس یې وګوري. د پاکستان خطاب ته حمزه ته وکړله، خو حمزه
وایي چې ما ته پاکستانی مه وایي چې دا ما دپاره توهین ده، خو عملا تا د خپلو د مشرانو دپاره، د هغو د ساتنځایونو دپاره، د هغې د ټریننګ سنټرونو دپاره تا د پاکستان د دولت مننه کړې، تا د کرنیل امام مننه کړې، تا د خواجه آصف منیر مننه کړې، تا د سی آی ای د پاکستان د آی ساید مننه کړې ده. دغه ستا اوس د حمزه ترمنځ فرق ده. اوس تاسو ما ته وایي چې حمزه ډېر افغان دی که محترم مبین صاحب، دا یوازې که ته په بر وطن کې په کابل او په لوګر کې ژوند کوې، دا د افغانیت دپاره معیاري، دا معیار نه ده. هلته په همدې افغانستان کې په زرګونه نور د پاکستان او د نورو پردیو هېوادونه اجنټان هم هلته اوسېدل، ته به هغو ته هم بیا د افغان خطاب کوې. د افغانیت دپاره جغرافیه یوازې مطرح نه ده، هغه دپاره ارزښتونه پالل مهم دي چې کوم ارزښتونه څوک پاللی سي هغه د افغانیت دا وږي روسېږي. هر هغه څوک چې په فلحال په افغانستان کې شتون لري د دغه حکومت تر شا دي، دا یو دم زه افغان نسم ویلی، نه مې بیرغ مني، نه مې د ولس مني، نه مې د ولس ارزښتونه مني، دا یو هم نه مني. په کم عقل او منطق زه ورته د افغان خطاب وکړم، څوک یې هم نسي کولی. مننه.